بل اساس سنګلې وایي، سنګلې جوینټ وایي، البو جوینټ مې تاسو وایي. د سنګلې په جوینټ کې دا چې دي دا بیا دا هم ساینویل جوینټ دی. یعنې په دې معنا چې دا په ساینویل معنا حرکت واضح کولی شي. ساینویل فلویډي ممبران کې بیټي لري. تېر ورځ موږ بحث په دې باندې کړی دی، ساینویل جوینټ کوم جوینټونو ته ویل کېږي. د هند جوینټ څخه دی. هند معنا چپړاس، نه د دروازې چپړاس په رقم، چې خلاص سي بند سي، خلاص سي بس دا رقم دی. داس د هند یا چپړاس په رقم جوینټ دی. څنګه جوړیږي؟ چواکلیا او کپیچولم د هیمورس په هډوکي، یعنې د هیمورس هډوکي دغه یوه دغه چواکلیا ده او دغه کپیچولم دی. دغه دوې برخې چې ده په هیمورس کې موقعیت لري. صحیح دی. بل ټراکلیا چې ده هغه د ولنا څخه دغه ټراکلیل ناچ، ټراکلیل ناچ په ولنا کې دی. ټراکلیل ناچ دغه ناچ ته ویل کېږي. ټراکلیل ناچ په ولنا کې دی. او د راډیس هیډ یا سر، راډیس دغه هیډ یا سر دا سره یو ځای کېږي. د هغه د البو جوینټ تاسو چیرې څوک وایي چې سنګلې بند څنګه جوړیږي؟ وایاست چې د لوړ هیمورس څخه کپیچولم کوچنی د سر غوندې څخه ده او ټراکلیا ده. صحیح شو. او همدارنګه لاندې په ولنا کې ټراکلیل ناچ دی، خالیګاه د ټراکلیا لپاره ورته، او د راډیس سر دی. دا سره یو ځای کېږي البو جوینټ جوړي. دوی دوه رقم حرکت کولی شي. یو فلیکشن کې لاس راټولېږي او یو کوچنی کېږي، او بل اکسټنشن کې لاس بېرته خلاصېږي. موږ تاسې په فور آرم کې فلیکزور او اکسټنسور عضلات مو تاسې ویلي وه چې هغه چې کوي د هغه حرکت کې کومک ورسره کوي. صحیح دی. دی ښه. بل همدارنګه د چې کوي په پرونیشن او سپینیشن کې چې دي هغه خپله دغه سوپیریر او انفیریر راډیو اولنر جوینټونه چې د هغو سره هم چې کولی شي کومک ورسره کولی شي. دغه رول پکې لري. ښه. خپله هیمورو اولنر جوینټ او هیمورو راډیل جوینټ، یعنې موږ تاسې دا بند په دوو برخو هم ویشلی شو چې یو د هیمورس او د اولنا ترمنځ دی، بل بیا د هیمورس او د راډیس ترمنځ دی. مجموع کې دواړو ته البو جوینټ هم ویل کېږي. صحیح شو. ښه. دغه نو سانویل جوینټ دی. البو جوینټ په دې کې موږ ویل سانویل جوینټ چې دی یا سانویل ممبران لري، سانویل کیویټي لري، سانویل فلویډ لري، کپسول لري، او خبره په چې ده په لیګامنټو کې ده. کوم لیګامنټونه لري؟ دوی دوه رقمه لیګامنټونه لري. یو یې لیټرل دی او بل یې هم میډیل دی. یعنې یو یې داخل خواته بل یې خارج خواته دی. لیټرل چې دی هغه ته راډیل هم ویل کېږي، هغه ته دغه راډیل هم ویل کېږي. نو لیټرل کولیټرل لیګامنټ صحیح شو، یا راډیل لیګامنټ هم ورته ویل کېږي. دا داسې مثلثي شکل لري، یو اپیکس او بیس لري. صحیح شو. اپیکس څوکه چې دغه ته لوړه دغه اپیکونډایل سره موښتي، او بیس یې هلته لاندې دغه یو بل لیګامنټ چې اوس وروسته بحث پر کوو دا بیا د اولنا او د راډیس ترمنځ موقعیت لري. شابس دا ته ویل کېږي انولر لیګامنټ. انولر دا دایروي لیګامنټ پر دغه بیس یې دلته موقعیت لري، دلته خلاصېږي. نو دغه لیټرل لیګامنټ چې دی دا مثلثي شکل لري چې دلته لوړی اپیکس دی، دلته لاندې یې بیس دی. صحیح دی. بل میډیل لیګامنټ دی، هغه ته ولنر لیګامنټ هم ویل کېږي. ولنر کولیټرل یا میډیل کولیټرل ورته ویل کېږي. دا هم ټرینګولر یا مثلثي شکل لري. صحیح شو. دی بیا درې پټې لري، انټیریر، پوسټیریر او ترانسورس. مخته یې دلته انټیریر پټه ده، مخته شاته پوسټیریر پټه لري، پټه، او په اوږده باندې ترانسورس چې لري پټې لري. درې رقمه بینډ یا داسې پټې لري خپله. دغه تاسو چې وینئ دغه زرغون رنګ دا خپل کپسول دی، د دې بند مربوط. دغه شین چې اوس وروسته بحث پر کوو انولر لیګامنټ چې ولنا او د راډیس ترمنځ موقعیت لري. بل دغه خبره په دغه سره او په دغه شنه کې ده. دغه څوک چې دی دا خپله اولنر دی یا میډیل کولیټرل لیګامنټ چې دی داخل خواته موقعیت لري. او دا ژیړ چې دی دا بیا راډیل کولیټرل یا لیټرل کولیټرل ورته ویل کېږي، معنا وحشي موقعیت لري. دغه جوینټ دی. که تاسو چیرې ورته وګورئ دلته منځ کې خالیګاه شته، خالیګاه ته ویل کېږي ساینویل کیویټي. په دې کې اوبه شته مایعات چې هغه ته ساینویل فلویډ ویل کېږي. صحیح شو. شاوخوا یې ساینویل ممبران دی. ممبران موږ ویلي چې یو خارجي پوښ دی، بل داخلي خوا لري. داخلي خوا یې ساینویل چې افراز دی، فلویډ افراز دی. او سربیرانه بیا دلته کپسول پسې، سربیرانه بیا چې پسې کپسول دی. دا و د البو جوینټ یا د سنګلې جوینټ موږ تاسو ویلي چې د ولنا او د راډیس او د هیمورس ترمنځ جوړیږي.